کله چې هغې یروشلم ته راغلل نو عیسی بیا د خدای کور ته ورننوتو او هغه ټول خلک چې د خدای په کور کې سوداګري کوله وشړل او هغه د صرافانو تختې او د کونترو د خرڅوونکو کرسۍ نسکورې کړې او د خدای د کور په دربار کې هغه د تجارت د څیزونو وړل راوړل نه پرېښودل نو بیا هغې ته طالب شروع کو او وی فرمایل ولې سیفې دا نه وي چې زما کور به د ټولو قومونو دپاره د دوا کور بللی شي خو تاسو ته د ډاکوانو اډه جوړه کړې ده مشرانو امامانو د شرع عالمانو چې دا واورېدل نو کوشش یې کولو چې هغه په سچل هلاک کي خو هغې یریدل ځکه چې ټول خلک د هغه د تعلیم نه ډېر متاثره وو او چې ماښام شو نو عیسی او د هغه مریدان د ښار نه بهر ووتل بله ورځ سهار وختي چې هغې په لاره تېرېدل نو هغې ولیدل چې هغه د انځر ونه له بیخ نه وچه شوې ده پترس هغه خبره رایاده کړه کومه چې عیسی پرون د انځر ونې ته کړې وه نو هغه وویل استاذه وګوره د انځر په کومه ونه چې تا لعنت کړی و هغه وچه شوې ده عیسی ورته جواب ورکړ چې په خدای پاک ایمان ساتئ زه تاسو ته رښتیا ویم چې که څوک دې غر ته ووایي چې د دې خپل ځایه اوچت شه او سمندر کې وغورځېږه او په زړه کې یې شک نه وي او ایمان ساتي نو هر څه چې وي هغه به د هغه دپاره وشي ځکه زه تاسو ته وایم تاسو چې د څه دپاره هم دوا کوئ نو ایمان ساتئ چې دا تاسو حاصل کو نو هغه به ستاسو شي او هر کله چې تاسو دوا ته ودرېږئ نو که ستاسو په زړه کې د چا خلاف خبرې وي نو هغه معاف کوي د دې دپاره چې ستاسو آسماني پلار به ستاسو نافرماني معاف کړي هغې یو ځل بیا یروشلم ته راغلل او کله چې عیسی د خدای په کور کې ګرځېده نو مشران امامان د شرع عالمان او د قوم مشران ورته راغلل او ورته ویل ته دا کارونه په کم اختیار کې او دا اختیار تاله چا درکړی دی چې ته داسې کوه عیسی هغې ته وفرمایل زه هم ستاسو نه یو تپوس کوم تاسو یې جواب راکئ نو زه به هم تاسو ته دا وښیم چې په کم اختیار زه دا کارونه کوم د یحیی بپتسمه د اسمان د لوري وه او که د انسان نه جواب راکئ په دې هغې د یو بل سره په بحث شول چې موږ څه ووایو که چېرې موږ ووایو چې له اسمان نه نو هغه به راته ووایي چې بیا تاسو په هغه ایمان ولې رانه او که موږ وایو چې د انسانانو نه نو بیا به څه وشي دې د خلکو نه یېرېدل ځکه چې د ټولو خلکو دا ایمان و چې یحیی نبي و نو ځکه هغې جواب ورکړه چې موږ خبر نه یو او عیسی ورته وفرمایل چې بیا به زم درته ونه وایم چې زه په کم اختیار دا کارونه کوم